أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. هغه موظف نفر چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کجاوه یې پر اوښ بارول، هغو کجاوه بار کړ، او دا یې خیال و چې دا رضی الله تعالی عنها په خپله کجاوه کې موجوده ده. څرنګه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په عمر کمه وه او په بدن هم ډنګره وه، تاسو ته خو د مسلمانانو د غریبۍ او مسکنت حالات د مخه لا بیان سوي دي چې په نس هم نه و ماړه، نو چاغښت د کومې خوا و؟ نو د دغه لږ عمر او ډنګرتیا په سبب هغه نفر چې د کجاوې د بارولو موظف وه، په دغه هم نس و پوه چې کجاوه خالي ده او بار یې کړ. همدارنګه هغه نفر چې د کجاوې په بارولو کې کومک کاوه، که یو یا دوه نفره وای د کجاوې خالیوالی به حس کړی وای، مګر هغه نفر هم زیات وه، دا یې نه کړه حس چې په کجاوه کې څوک نسته. کجاوه بار سوه او لښکر رهي سو. کم وخت چې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خپل امیل پیدا کړي او بیرته راغله، لښکر تللی و. نو دې قصد وکړي چې دا باید پر دغه ځای پاته سي، او هر وخت چې لښکر پوه سي چې دا نسته، بیرته و دغه ځای ته پسې راګرځي. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زه د هلته په انتظار کښېنستم چې خوب را باندې غالبه سو او بیده سوم. دا نو د هلته بیده پرېږده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت و چې همیشه به د قافلې تر شا یو نفر پرېښاوه، چې دا نفر به تر قافلې ښه وروسته پسې وررهي و او د قافلې تر شا به اړول. د دې نفر وظیفه دا وه چې د قافلې څخه به هر شی پر منزل یا پر لارې پاته سوی و، یا به لوېدلی و، یا به هېر سوی و، هغه شی به ورسره رااخیستی. په دغه ورځ او په دغه وخت کې دغه موظف نفر صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه او د قافلې تر شا را رهیدی، ځکه هغه بیا د قافلې تر شا او ډېر وروسته آرام کړی و. ویلې ده چې یو انسان د قافلې څخه پاته دی. چې ورنږدې سو، ویلې ده چې ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده، او ویې پېژنده، ځکه د حجاب تر امر د مخه یې لیدلې وه او پېژندل یې. نو صفوان په لوړ آواز وویل انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي په دغه استرجاع راویښه سوم، او صفوان ویل یا عایشه الله دې در باندې ورحمېږي، ولې پاته سوې؟ حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها جواب ورنه کوي، وایي راویښه سوم، خو د ده د پوښتنې جواب مې ورنه کوي. او صفوان رضی الله تعالی عنه ویل ولا حول ولا قوة الا بالله. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما تر ده شریف او باعزته نه دی لیدلی. اوښ یې راوستی، هغه یې چوکی او دی په خپله لرې ولاړی او ویل سپرسه یرحمک الله. ورونو، صفوان د دې دپاره لرې ولاړی چې دغه د اوښ د سپرېدلو حالت هم ونه ویني. وایي کم وخت چې زه سپره سوم، نو راغلی او اوښ یې رهي کړي او ډېر تیز تګ یې کاوه څو په لښکر پسې ور ورسېدی. ورونو، دغه واقعه تر دغه ځایه پورې عادي او طبیعي واقعه ده. د صحرا او قافلو په ژوند کې دا شیان هم پیښېدل او هم پیښ سوي وه. خلق پاک او ایمانداره وه. حتی د جاهلیت په زمانه کې تعفف او پاکي د دغو عربو عادت و. نو هیچا په دې واقعه کې نه چرت واهه او نه په زړه کې څه ورګرځېده. بیا خاصتا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې داسې ژوند کاوه لکه اولاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لکه پلار او ازواج مطهرات یې لکه منجې.
او بیا خاصتا صفوان رضی الله تعالی عنه په دین، عبادت، حیا او پاکي سره مشهوره و. دا یوه عادي او د نظره وتلې واقعه وه چې پیښه سوه. هیچا هم سر په ونه ګرځاوه. خو هلته یو د حسد مار وهلی موجود و چې د بغض او عناد، حقد او حسد زهر یې په بدن کې ایښېده او د خدایه یې یو څوک غوښتی چې دغه خپل زهر پر توی کړي، چې هغه د ابی زوی رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی و. د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د پاته کېدو واقعه ډېر ژر د ابی د زوی تر بې عزتۍ وروسته پیښه سوه. څرنګه چې د ابی زوی یوازې دا نه چې منافق و، بلکې د منافقانو استاد او معلم هم و، او زړه یې د هغه بې عزتۍ په سبب د بغض او عناد څخه هم ډک و. او دلته صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه ولشکر ته راورسېدی او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پر اوښ سپره ورسره ده. نو دغه عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین ډېره خبیثه او معنا درلودونکې جمله وویل ستاسې د ملګري ښځه د صفوان سره والله نه دی د دې څخه خلاصوی دی، نه دا د ده څخه، العیاذ بالله. دا د افک خبره ده. دا خبیثه جمله د خبیثې خولې څخه د ام المؤمنین حضرت عایشه الصدیقې رضی الله تعالی عنها پر شرف طعن و. د ابی زوی منافق دغونه وویل، مګر دا خبره د ده د خولې څخه و بلې خولې ته او د هغې څخه بیا بلې ته نقلېده. لکه څرنګه چې د ضعیف النفس خلقو عادت دی چې د یوه کارګه څخه 100 کارګان جوړوي، هر یو پر دغه جمله د خپلې بېعقلتیا او بدبختۍ پر اندازه زیاتوب کاوه. په خپله عبدالله ابن ابی منافق په پوښ پیچلې معناداره خبره وکړه چې د بدو الفاظو صراحت نو پکښې، مګر په دغه حالت کې چې د یوه څخه و بل ته نقلېده، خبره په صریح او واضحه الفاظو بیانېده چې دا هغه افک دی چې الله جل جلاله په سورة النور کې ذکر کړی دی. افک و هغه درواغو ته ویل کیږي چې په انتهایی درجه کې د حقیقت څخه لرې وي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زه په هیڅ نوم خبره او نه چا څه راته ویل، خو کوم وخت چې دا رضی الله تعالی عنها د سفر څخه بیرته مدینې منورې ته راغله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ورغله، فورا مریضه سوه. فقط د بني مستلق څخه را رسېده وه چې ډېره شدیده مریضه سوه او دغه مریضي یې تر 20 ورځو زیات دوام وکړي. دا رضی الله تعالی عنها په هغه خبرو چې د خلقو په مابین کې نشریږي هیڅ نه ده خبره. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما په ټولو حالاتو کې هیڅ تغییر نه لیدی، ټول ژوند پر خپل پخواني حالت و، صرف دونه فرق مې حساوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پخوانی مهرباني نه را سره درلوده. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خبر په نشرېدو سره ډېر خفه و او ماته یې هم هیڅ نه ویل. په پخوا کې عادت و چې زما سره بې پستې او نرمې خبرې کولې، خاصتا په هغه وخت کې چې مریضه به وم، مګر دا وار یې هغه پخوانی مهرباني نه را سره درلوده. څرنګه چې زما د مریضۍ په سبب زما مور هم را سره وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کور ته راغلی فقط دونه به وویل څه حال یې دی، څنګه ده، کیف تیکم، تر دغه زیات یې نور څه نه ویل. خیر، زه دغه د مریضۍ په حالت کې وم او په هیڅ نه وم خبره چې خلق څه وایي او څه پیښه ده. څو مریضي مې یو څه سپکه سوه. نو یوه شپه د ام مستح سره د ادای حاجت دپاره مناسع ته ووتم. مناسع د یو ځای نوم دی چې اهل بیت کرام به د حاجت د رفع کولو دپاره و دغه ځای ته ورتله. تاسې ته معلومه ده چې پخوا د ننه په کورو کې دغسې ځایونه نه وه لکه نن ورځ چې په هر کور کې د ضرورت د رفع کولو دپاره ځایونه سته چې څوک حمام، څوک مکان، څوک بیت الخلا یا کناراب ورته وایي. په پخوا کې دغه ځایونه په کورو کې نه وه، د باندې به وتل، هغه هم د کورو څخه لرې. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د ضرورت دپاره د ام مستح سره د باندې ووته چې د دغه ښځې زوی مستح ابن ابي مستح د هغو کسانو څخه دی چې د افک
په موضوع کې یې په صراحت سره خبرې کړې دي او واضحه الفاظ یې ویلي دي او هلته پر لارې د مستح د مور پښه په خپلو کالو کې بنده سوه او پر مخ یې غځاره سوه. نو د مستح مور وویل الله دې مستح هلاک کړي یا الله دې مستح وشویوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل دا دې بده خبره وکړه، ته و داسې سړي ته شرا کوې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دی او بدر ته حاضر سوی دی. ورونو مستح رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه دی چې په بدر کې یې اشتراک کړی دی او د هغو درجه خو تاسې ته معلومه ده، مګر شیطان اعوذ بالله منه چې پر سړي غالبه سي هر کار په کوي. د مستح مور په تعجب کې سوه چې عایشه رضی الله تعالی عنها څنګه د هغه دفاع کوي. نو د مستح مور ورته وویل ای خورې ته نه یې خبره چې هغه ستا په باره کې څه وایي؟ دې ویل یا څه وایي؟ نو د مستح مور هغه د افک د خلقو په خبرو خبره کړه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې په هیڅ نه وه خبره او مستح ټول بیان ورته وکړي چې د مسلمانانو په مابین کې څه پیښه ده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي په هیڅ نه وم خبره، مریضه او بې خبره وم. نو وایي والله د ډېره غمه څخه د هغه خپل ضرورت دپاره نه تلای سوای او نه ولاړم، بیرته کور ته راغلم او دونه مې وژړل چې د ډېرې ژړا په خاطر قریبه وه چې سینه مې وچوي. ورونو د اسلام د دشمنانو و دسیسو او بې ځایه تبلیغاتو ته متوجه سئ. د هغه وخته څخه تر اوسه پورې قسم قسم پروپاګندې کوي، حتی چې زموږ مسلمانانو مور ام المؤمنین حضرت عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها یې په دغه درد او غم مبتلا او اخته کړه. دا هم د اسلام د دشمنانو یوه دسیسه وه. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي پر هغه خپله مریضۍ مې یو بل مرض هم زیات سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغلی نو ما ورته وویل اجازه راکوې چې دا مریضي د پلار په کور کې تېره کړم. اصلا زما مقصد دا و چې زه د هغو څخه د دغه خبر په باره کې معلومات وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور څخه د خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ولاړم او هلته مې د خپلې مور څخه پوښتنه وکړه چې ای مورې دغه خلق څه وایي؟ مور مې راته وویل لورې دا موضوع پر ځان سپکه که، په والله داسې ښځه نسته چې هغه دې پر خپل خاوند ګرانه وي او بونې دې هم ولري چې پر هغې دې خبرې ونسي. دا یې د مور د طرفه تسلا وه. اوس نو په دغه وخت کې خبر نور هم نشریږي او خلق خبرې کوي. د الله جل جلاله د طرفه هم وحی نه نازلیږي، وحی هم قطع دی. په دغه ټوله موده کې جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه راغلی. په دې کې هم الهي حکمت و و مسلمانانو ته عبرت او لارښوونه وه چې دغسې خبرې باید ونه کړي. یو پر بل یې باید د ښو ګمان وي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حال ولیدی چې خبر نور هم نشریږي، خلق دا موضوع نه هیروي بلکې پر دغسې خبرو نور هم جرأت کوي او د خلقو خبرې هم نسي ردولی، ځکه کم ښکاره دلیل نه لري او وحی هم نه ورته راځي. نو نه پوهېدی چې د دغه موضوع په مقابل کې باید څه وکړي. یوه ورځ یې خلق سر راټول کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختی، په خطبه ویلو یې شروع وکړه. د خبرو په جمله کې دا هم وویل څه سبب دی چې ځینې خلق ما په خپله کورنۍ کې ازاروي او قسم په الله چې ما په دوی کې یعنی په خپل اهل کې بې له خیره بل څه نه دي لیدلي، او دا خبره هم په یوه سړي پورې تړي چې هغه زما د اصحابو څخه دی. په والله ما د هغه څخه بې له خیره او ښو اخلاقو بل شی نه دی لیدلی او هیڅ وخت زما د کورو څخه یوه کور ته نه دی ننوتلی مګر زما سره، یعنی بې له ما یوازې دی هیڅ وخت زما کور ته نه دی ورغلی او دا امکان نه لري چې زما په حضور کې داسې شی پیښ سي. دلته نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه چې د اوس د قبیلې مشر او رئیس و ولاړ سو. او دا خو هم درته معلومه ده چې د افک د مسلې مؤسس او جوړونکی عبدالله ابن ابی منافق و او هغه د خزرج د قبیلې و او اسید ابن حضیر
رضی الله تعالی عنه د اوس د قبیلې دی. کوم وخت چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه وفات او شهید سو، نو اسید رضی الله تعالی عنه د اوس د قبیلې مشر وټاکل سو. نو اسید رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا رسول الله دغه سړی چې تا آزاروي که د اوس د قبیلې څخه وي موږ یې چاره ورکوو، او که چیرې زموږ د ورونو د خزرج څخه وي ته امر راته وکړه. قسم په الله دغه سړی د دې لایق دی چې غاړه یې په توره ووهل سي. یعنی هغه څوک چې ستا په شرف کې خبرې کوي هغه باید ووژل سي. د ده د خبرو په مقابل کې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د خزرج د قبیلې رئیس و ولاړ سو. ویل والله ته درواغ وایه، هیڅ وخت یې غاړه نه پرې کېږي. په والله تا دغه خبره نه کول مګر ته پوهېږې چې دا نفر د خزرج څخه دی. ځکه ټولو خلقو ته دا معلومه وه چې د دغه خبرې تر شا عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ولاړ دی. نو ویل که چیرې دغه نفر ستا د قوم یعنی اوس څخه وای بیا دې دغه خبره نه کول. دوهم وار بیا اسید رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په جواب کې وویل قسم په الله ته درواغ وایه، ته منافق او د منافقانو دفاع کوې. اوس په خپله د صحابه کرامو په مابین کې فتنه جوړیږي. دا هغه د انصارو مشران دي. ورونو ښه متوجه سئ دغه فتنه د دوی و مابین ته څنګه راغله او چا راوړه. د عبدالله منافق د تبلیغاتو تاثیر تر کومه ځایه ورسېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حال او دغه فتنه ولیده صحابه کرام یې په بیرته تلو امر کړه او دی صلی الله علیه وسلم د منبر څخه راکښته سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې مشوره ورسره وکړي او دا خبره پای ته ورسیږي. خو هغه نوره هم خبره پسې زیاته او توده سوه او قریبه ده چې د مسلمانانو په مابین کې شر پېښ سي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر کوي چې څه باید وکړي. نو یې وده علیه الصلاة وسلام ته هغه نږدې نفر راوغوښتل چې د اهل بیت څخه وه. یو یې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه راوغوښتی ځکه زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوی په درجه کې و. یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی سوی او تربیه سوی و، او بل یې تر اسلام د مخه دغه زید په زویوالي نیولی و. نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور سړی و او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ګران و او پوره باور یې په درلودی. او بل یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه راوغوښتی. دوی دوه یې سره یو ځای کړه او ویل تاسې په دغه موضوع کې څه فکر کوئ؟ دا څنګه حالات پیښ دي؟ اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه ډیره واضحه او مستقیمه خبره وکړه. ویل یا رسول الله تا ته خپل اهل ښه در معلوم دي او موږ هم ستا اهل پیژنو. د هغو په باره کې بېله شوالي بل هیڅ شی موږ نه دی لیدلی. دا خبرې ټوله درواغ دي او پر درواغو غوږ مه نیسه. اسامه رضی الله تعالی عنه ټوله داسې خبرې وکړې چې مقصد یې دا و یا رسول الله ته په دې خبرو هیڅ مه خفه کېږه او مه غوږ پر نیسه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ښځې ډېرې دي، یعنی که دلته تا ته کم مشکل پیښ وي تا ته د دې سره ژوند کول ضروري او لازمي نه دي، مګر د انصاف په خاطر د هغه خادمې او میندې څخه معلومات او پوښتنه وکړه کم چې د حضرت عایشې رضی الله عنها سره ژوند کوي، ځکه خادمه همیشه د هغې سره په تماس کې وي. که کم شی وي هغه باید په خبره وي. نو د هغې څخه پوښتنه وکړه، هغه به حال درته ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خادمه چې بریره نومېده راوغوښته او رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې ځینې وکړې. هغې ویل والله بېله شوالي مې بل شی نه دی لیدلی، قسم په الله چې هیڅ وخت مې بدي نه ده پکښې لیدلې. بیا نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو او د بریرې په وهلو یې شروع وکړه او ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رښتیا ووایه. هغه وایي په والله ما هیڅ وخت بدي نه ده لیدلې مګر یوه ورځ ما اوړه خیشته کړه او بیا مې د باندې یو کار درلودی. ما غوښته چې د باندې ولاړه سم، نو مې ودې رضی الله تعالی عنها ته وویل پر دغه اوړو پام کوه او فکر کوه، زه ولاړم.
دې هغه اوړه هېر کړې وه او پسونه راغله هغه اوړه یې وخوړل. په ټول عمر مې د عایشې څخه دغه یوه خطا لیدلې ده، بې له دغه څخه په والله ما هیڅ بدي او شر نه دی پکښې لیدلی. دلته نو نسبت و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره پای ته ورسېده. د هغه علیه الصلاة وسلام په نیز قصه واضحه او روښانه سوه. مګر خلق ډېرې خبرې کوي او دا خبرې پر سړي تاثیر کوي او په خفه کېږي. خو دغه حالت بیا هم دوام درلودی څو یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته د تقوا، دیانت او توبې خبرې وکړې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زه په تعجب کې سوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پر ما شک لري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا عایشه ستا په باره کې ما ته دغسې او دغسې ویل سوي دي، نو که ته بری یې الله عز وجل به هم تا بری کړي، او که چیرې یوه ګناه در څخه پیښه سوې وي د الله جل جلاله څخه د مغفرت طلب وکړه او توبه ورته وکاږه. که یو انسان په خپله ګناه سره اعتراف وکړي او بیا و الله جل جلاله ته توبه وباسي، الله جل جلاله تواب او رحیم دی، د انسان توبه قبلوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره راته وکړه د ډېره غمه او ناامیدۍ څخه مې په سترګو کې اوښکې وچې سوې. نو مې خپل مور او پلار ته وکتل. ورونو دا هغه اشده، سخته او مشکله مسئله او فتنه ده چې پر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تېره سوې ده. ځکه تعارض پر شرف سپکه مسئله نه ده. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته او خپل مور ته وکتل او ویل آیا تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نور کوئ؟ جواب یې ووایست، وایي توبه وکاږه. هغو ویل والله موږ نه پوهېږو چې څه ووایو. حتی مور او پلار یې د خلقو د هغه ډیرو خبرو په سبب اوس چپ پاته سوه. ویل نه پوهېږو چې څه ووایو. کم وخت چې حضرت عایشه دا حال ولیدی چې هیڅوک نسته چې د دې تصدیق او دفاع وکړي، او دا هم ډیره موده په بېخبرۍ کې وه، نه چا پوښتنه ځینې وکړه، نه چا حال ورته ووایه، دفعتا او ناببره په دغسې موقف ګرفتاره سوه. نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل په والله زه پوهېږم چې تاسې دغه خبرې تر داسې اندازې پورې اورېدلې دي چې ستاسې په زړو کې قرار نیولی دی او تاسې د هغو خبرو تصدیق کوئ. نو که زه و تاسې ته ووایم چې زه بری یم او الله شاهد دی چې زه بری یم، تاسې زما دغه خبره نه منئ، او که ما په یوه شي سره اقرار وکئ او الله شاهد دی چې زه د هغه څخه بری یم، بیا یې تاسې منئ. یعنې که زه ووایم چې هو توبه مې ده، نو دغه زما توبه درواغ ده، ځکه الله جل جلاله خبر دی چې زه بری یم. او که زه انکار وکم تاسې یې نه منئ چې تاسې هم پر ما شکمن سئ، نو به څوک زما خبره ومني. په والله زه د ځان او ستاسې دپاره بل مثال نسم پیدا کولی بې له قوله څخه ده. دې رضی الله تعالی عنها کوشش کاوه چې د یعقوب علیه السلام نوم ور په یاد کړي، خو د ډېرې پریشانۍ او هغه درد او غم څخه چې وجې ته ورپېژ و د یعقوب علیه السلام نوم یې هیر سو. نو ویل زه د خپل ځان او ستاسې دپاره بل مثال نسم پیدا کولی بې له قوله څخه د ابي یوسف. د یعقوب علیه السلام نوم یې نسو ور په یاد، نو یې ابو یوسف ووایه چې هغه ویل فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. یعنی نو زما کار صبر جمیل دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.